د خان کلیک چینل درنو او قدرمنو مینوالو د سورزونه ګورم چې په سوشل میډیا باندې او په یوټیوب باندې د نازی اقبال صداسې غیر اخلاقی تصویران شیر کیږي چې د هغې په باره کې ویل کیږي دغه نازی اقبال ده او هغې صداسې غلط کارونه په لندن کې او په بهر ملکونو کې کړي دي چې ټول پښتانه یې وشرمول. دغه خبرې او دغه تصویرونه څومره حقیقت لري؟ که تاسو په خپلو سترګو دغه ویډیوګانې کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو هم د ټول حقیقت نه خبر شئ. قدرمنو تاسو به هم لیدلی وي چې د څو ورځو نه د نازی اقبال په باره کې څه داسې تصویرونه په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي چې خلک وایي دغه نازیه اقبال ده او خلک ځکه یقین هم کوي چې هغه نن سبا په یورپ کې ژوند کوي او د هغې په باره کې خلک مختلف خبرې هم کوي. خو تاسو چې کله نن دا ویډیو وګورئ نو ستاسو به مکمل یقین وشي چې ټول حقیقت څه دی او ولې نازی اقبال داسې کارونه کوي. دوستانو نازی اقبال که څه هم نن سبا په لندن کې ژوند کوي خو هغه اوس هم د پښتو فلمونو دپاره سندرې وایي او د هغه ځای نه په یو نه یو طریقه باندې د مختلف ټکنالوژۍ په ذریعه د پښتو فلمونو لپاره ګانې ریکارډ کوي او بیا یې پاکستان ته رالیږي. تاسو ته معلومه ده چې هغه د پاکستان نه نن سبا تللې ده او ډیره موده یې وشوه چې په لندن کې ژوند کوي. کله چې د هغې د تصویرانو په باره کې په سوشل میډیا خبرې شروع شوې چې د هغې څه غلط تصویرونه او ویډیوګانې وایرل شوې نو کله چې موږ دغه مکمل معلومات وکړل نو داسې خبرې مخې ته راغلې چې دغه نازیه اقبال نه ده او هسې خلک غواړي د هغې نوم بدنام کړي. موږ بیا هم ټولو پښتنو ته وایو چې ګورئ هیڅکله هم داسې کارونه مه کوئ ځکه چې هغه هم یوه تورسرې ده او پښتنه ده. که هغه هر څه ګناه کوي نو د الله تعالی نه د هغې لپاره د هدایت دعا وکړئ خو داسې مه کوئ چې تاسو بر نه حقه د هغې تصویران راوچت کړي دي او هغې ته داسې رنګ ورکوئ چې ګینې دا یې غلط تصویران او غلطې ویډیوګانې دي. امید لرم چې ستاسو به زما دا پیغام خوښ شوی وي چې د یو انسان زړه ازارول نه دي په کار ځکه چې کله د یو انسان زړه ازار شي نو یقینا چې د هغه د زړه نه خیري وځي او د داسې خیرونه ځانونه ساتل په کار دي. د خان کلیک چینل د دې ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. خپل نظر را سره هم کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.